او دې منصور خان ته داسې وایه چې ته په خلکو پسې ولې ګرځې بالښتونه. دا به ګرځې، دا څه ګپ خو نه دی. د بالښت نه بغیر کار نه کېږي. بالښت نه بغیر کار کېږي. الله څومره یاد کړی دی. ګوره د بالښت که اهمیت نه وی په قرآن مجید کې به خبره نه وی چې تاسو ولس تکیاګانې والي او ناس په بالښت تا ته ګپ خو دی ګپ دی. ګپ دی ته بالښت د سر نه لرې که ته ټوله شپه خوب درځېدله. رالې زه بغیر بالښت ویده کېږم. تکیه ولی شي ساقي زه بغیر بالښت ویده کېږم. نه نه رقیم لالا د انسانانو دپاره د بالښت خبرې. کله نه چې منصور صاحب بالښت ګرځولی زما د بالښت نړه تور دی. ښه ښه زما د بالښت نه زما د هر چا نړه تور دی. ویم دا څنګه مینه د بالښت ورپسې ګرځېږي. ولې په مینه کې خلک ډېر څه کوي، بالښت څه خبره ده. لالا انور ښایسته په خیر خیر د ترځیا سلام زما عیدي روباسه شکر دی نانی لالا توکل دی ښه درغلو ودرې قرار کې نه وره نه مه کوه که نه پلیز کېږي یو ورځ څه کېږي یو ورځ څه شکر دی چې بالښت کې ستاسو ټول ژوند دی. دا ښه خبره ده. دا ژوند هم په دغه بالښت کې ساتي. غلی کېنه اوس په بالښت باندې شعرونه ووایه شابه او بیا کډې بارېږي دې کې اوس د بالښت ذکر شته بالښت به هم وړی او کډې د بالښتونګې نه ثنا خان علیه السلام نه بالښت به پکې نه وي. او بیا کډې تړلې دي او راته ښکاري چې هلمند ته ځې